السلام علیکم. تازه او ډیر بد خبر. شفیق الله شفق وایي که چیرې مې کرکټ بورډ ستونزه حل نه کړي نو ژر به د پاکستان او یا هم د سکاټلینډ کرکټ بورډ سره خپل قرارداد لاسلیک کړم. شفیق الله شفق ته بیګا شپه کرکټ بورډ اجازه ورنه کړه چې په T10 لیګ کې ولوبېږي. شفیق الله شفق اوس په غوسه دی. وایي د افغانستان لوبډله پرېږدم، کوم بل ملک سره قرارداد کوم. بیګا شپه په T10 لیګ کې دغه افغان لوبغاړي واخیستل شول: درویش رسولي، حضرت الله زازی، محمد شهزاد محمدي، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبي ساخیل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، فضل الحق فاروقي، نوین الحق، قیس احمد، مجیب زدران، نور احمد، ظهیر خان، وقار سلام خیل. د دوی ټولو د ځلیدو په هیله ستاسو نظر څه دی؟ د شفیق الله شفق په اړه او د نورو لوبغاړو په اړه خپل نظر په کمنټ کې راته پرېږدئ. چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه.